د افغانستان او افغان کرکټ لوبډلې لپاره د یوې تاریخي ورځې یادونه د کرکټ نړیوالې شورا کړې. دا چې د کرکټ نړیوالې شورا څه ویلي او ولې ویلي، دا هر څه سره به همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ICC یا د کرکټ نړیوالې شورا پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د افغان لوبډلې هغه ورځ یاده کړې چې لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه یې ترسره کړې او پکې بریا یې خپله کړه. د شورا لیکلي چې افغانستان څه یو لوبډله ده او څه یو داستان لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره 11 کاله مخکې د 2009 میلادي د اپریل میاشتې په 19 نیټه چې پرون یکشنبه کې خپل لومړی یو ورځنۍ لوبه ترسره کړه. افغان ټیم یا د لومړی یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند په وړاندې ترسره کړه او یاد هیواد ته یې د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه. د معلوماتو له مخې د هغې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې په چې افغان لوبډل مشر نوروز منګل ګټلې وه، لومړۍ توپخانه ترسره کړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې سکاټلند ته د 296 منډو هدف وټاکه. سمیرا شینواري 250، نور علي زدران 45 او محبت نبي بیا 58 منډې د افغان لوبډلې لپاره جوړه کړې. کله چې سکاټلنډۍ لوبډله هدف ته د رسېدو په موخه لوبغالي ته ښکته شول، نو ټاکلو 500 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 206 منډې جوړې کړې او د 9 منډو په توپیر افغانستان لوبه وګټله. په هغه لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی محمد نبي اساخیل ټاکل شوی و.